ورحمة الله وبرکاته. ګران زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې چې دا مونږ دوهمه درجه یو مجهوله معادلې او همدارنګه د محمد بن موسی خوارزمي فورمول په کارولو سره د معادلو حل کول ولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ ګران زده کوونکو په دوهمه درجه یو مجهوله معادله کې هر هغه معادلې چې د ساده کولو او حرکت کولو وروسته په شکل کې کیڼ اړخ ته حدود د ax مربع جمع bx جمع c مساوي صفر په داسې حال کې چې موږ a هم خلاف د صفر وي. دې ته موږ دوه مجهوله یو درجه معادله یا مساوات ویلی شو. نو ځکه a b c چې دي ثابته قیمتونه لري، دلته چې د a لرو موږ ثابته بل قیمت b ده او بل c ده. درې واړه c دي ثابته قیمتونه دي د مجهول بشپړه او نامکمله دوه اړخیزه معادلې دي. یعنې په دوهمه درجه یو مجهوله معادله کې د نیمګړتیاو د حل کولو عمومي بڼه او طریقه په لاندې ډول ده. ګرانه زده کوونکو که موږ داسې ولرو چې c مساوي صفر ته وي، یعنې موږ c چې شو c مساوي صفر پاتې شو. او د حل لپاره موږ x فاکتور د صفر سره مساوي کوو. یعنې څرنګه ښځې شي ګرانه زده کوونکو، لکه موږ مساوات لرو چې 5x مربع منفي جمع 3x مساوي صفر. نور دا شی کو ګرانه زده کوونکو ښځې شي په دغه معادله کې چې 5x مربع جمع 3x دي دا مساوي صفر ته ده. په دوی کې c مساوي صفر ده. دلته ګورئ چې c موږ بیخي نه لرو، یعنې c مساوي صفر ته. یعنې څه معنا؟ یعنې داسې لرو چې 5x مربع جمع 3x جمع صفر مساوي صفر ته ده. ځکه چې دلته موږ وویل چې c مساوي صفر ته دی. چې شي کو ګرانه زده کوونکو ښځې شي په دغه معادله کې څه ده؟ x موږ مشترک نیسو. x مشترک نیسو. کله چې موږ x مشترک ونیوله 5x مربع چې په x تقسیم شي پاتې کېږي 5x، ځکه چې یو x له x سره ځي جمع 3x په x باندې تقسیم شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ یوازې 3 پاتې کېږي x له x سره ځي. نو چې شی کوو دا مساوي صفر ته قرار ورکوو. کله چې مو مساوي صفر ته قرار ورکړله دوه عدد موږ لرو. اوس دا مساوي کېږي موږ یو x ده مساوي صفر ته شو، یعنې موږ یو حل څه دي څو شوله؟ صفر شوله. دویم ته راځو چې لرو 5x جمع 3 مساوي صفر ته قرار ورکوو. دلته نو 5x مساوي کېږي 3 اخوا ته انتقال او علامه یې شي کېږي منفي کېږي، مثبت ته منفي کېږي 3 کېږي. اطراف په 5 باندې تقسیموو. کله چې مو اطراف په 5 باندې تقسیم کړله زموږ دوهمه x دي مساوي کېږي منفي 3 پر 5 باندې. بل ګرانه زده کوونکو د دوهمه درجه یو مجهوله معادله د نیمګړتیا د حل کولو عمومي بڼه او طریقه په هغه صورت کې چې b مساوي صفر ته وسي. مخکې موږ وویل چې c مساوي صفر ته وسي. اوس داسې وایو که b مساوي صفر ته وسي څنګه کېږي؟ زموږ معادله سره کوو. داسې وایو چې ax مربع جمع bx جمع c مساوي صفر ته وو. اوس دلته وګورئ چې b صفر شو، هر شی سره ضرب شي کېږي صفر کېږي. یعنې داسې معادله ترلاسه کوو موږ چې ax مربع جمع c مساوي صفر. ځکه چې دلته موږ وویل چې b صفر شي. b چې صفر شو د هر عدد سره چې ضرب شي که x که هر شی هغه صفر کېږي. نور دلته دا متحول له منځه لاړله. نور په دغه شی یو معادله موږ ترلاسه کوو چې ax مربع جمع c مساوي صفر. د بېلګې په توګه تاسو ښځې شي ګرانه زده کوونکو، لکه موږ لرو 2x مربع منفي 8 مساوي صفر. ګورئ په همدې شکل باندې ده. د a قیمت څو ده؟ 2 ده. x مربع خپله د c قیمت هم 8 ده. دلته موږ د x قیمت پیدا کوو. چې شی کوو ګرانه زده کوونکو ښځې شي مساوي قرار ورکوو. لیکو چې 2x مربع خپله مساوي 8 علامه مثبته که دې خوا ته انتقال کړو څه کېږي؟ مثبت کېږي، یعنې مثبت 8. اطراف چې دي په 2 باندې تقسیموو. په 2 سه مو تقسیم کړله دا مساوي کېږي، یعنې x مربع c دي مساوي شوله په 4 باندې. یو 2 سره ضرب شي 2 4
شي اته کېږي یعنې مونږ اکس مربع چې دي مساوي شوله څلور. ګرانه زده کوونکو په دې ځای کې څه شی کوو تر څو چې مونږ د اکس یو او اکس دو قیمت ترلاسه کړو جذر نیسو یعنې داسې لیکو چې جذر مربع د اکس مربع او جذر مربع د څلور. دغه مربع د دې جذر سره خلاصېږي یعنې زمونږ اکس د ده مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو څلور جذر مربع چې شی ده دوه ده داسې یا کېدای شي منفي دوه وځي یا مثبت دوه وځي یعنې دوه دي خو د څلور عدد جذر مربع دوه ده. نور داسې لیکو چې مونږ اکس یو څه ده منفي دوه ده او زمونږ اکس دوه څه ده مساوي شو مثبت دوه باندې هغه صورت باندې چې بي مساوي صفر ته ورسي. نور داسې ویلی هم شو که بي مساوي صفر ته واوسي نور زمونږ یو عدد چې دی باید منفي سی پر ای ووځي. ای مونږ سی څو ده ګرانه زده کوونکو اته ده یعنې اته دلته یې لیکو څه اته پر ای زمونږ څو ده دوه ده مثبت منفي سی پر ای راوځي دلته مثبت منفي سی پر دوه راوځي. ګورې ګرانه زده کوونکو دلته دا بیرته اختصاروو یو چې دوه سره ضرب شي څو کېږي دوه کېږي څلور چې دوه سره ضرب شي څو کېږي څلور کېږي اته کېږي یعنې دلته وګورئ څلور راووتله نور دلته چې مونږ د څلور جذر باسو منفي او مثبت دوه راوځي نو زمونږ یو اکس ده منفي دوه ده او بل اکس ده مثبت د محمد بن موسی فرمول ده. ښه دې شي ګرانه زده کوونکو ګرانه زده کوونکو د فرمول نه مخکې مونږ یو هغه وایو دلتا. ګرانه زده کوونکو دلتا چې دي ثابته قیمت دي دا جهاني ده او ثابت شوی ده چې د محمد بن موسی فرمول له مخې نه دا مساوي کېږي بي مربع منفي څلور ای سی. راځو اوس د محمد بن موسی فرمول باندې چې مونږ څرنګه د محمد بن موسی فرمول له مخې نه د معادله حلولی شو. لکه مونږ لرو چې اکس یو مساوي کېږي منفي بي جمع جذر ده دلتا تقسیم پر دوه ای باندې دا یو شوله. که اکس یو مونږ ترلاسه کوو او اکس دوه چې اکس دوه ترلاسه کوو مساوي کېږي منفي بي جمع جذر ده دلتا تقسیم پر دوه ای باندې. دغه دوه فرمول دي. ګرانه زده کوونکو ښه شي دغه فرمول ځانګړتیا څه شی ده. راځو اوس د محمد بن موسی فرمول ځانګړتیا ځانګړتیاو ته یا ځانګړي حالتونو ته لومړی ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي. لومړی که چیرې دلتا د صفر څخه لویه اوسي کله چې دلتا له صفر څخه لویه وي مساوي دوه اصل ریښې لري او ګراف یې د محور اکس ده د دوه نقطو تقاطع محور د اکس ده د دوه نقطو تقاطع کوي. په هغه صورت کې چې دلتا له صفر څخه لویه اوسي دا ګراف یې څه ده محور اکس ده په دوه نقطو کې اکس محور څه دي تقاطع کوي. دویم حالت ته یې راځو ګرانه زده کوونکو که چیرې دلتا مساوي صفر ته واوسي که مساوي صفر ته واوسي دواړه ریښې یو له بل سره مساوي وي او د دې اړیکې له مخې نه چې قیمت مونږ ترلاسه کوو منفي بي پر دوه ای راوځي ترلاسه کېږي چې په دې حالت کې د ګراف بنسټیز په یوه نقطه کې د اکس سره تقاطع کوي یعنې اکس محور چې دي دا هم د اکس محور په یوه نقطه کې قطع کوي او ورسره تقاطع کوي. اوس راځو درېیمه حالت ته ګرانه زده کوونکو. درېیمه حالت داسې دي که زمونږ دلتا کوچنی وي د صفر څخه نور دا چې دي حقیقي حل نه لري د
د دې معادله حل چې شی د خیالي دي یعنی خیالي په ګراف باندې مونږ د دې د x په محور باندې دا مونږ حلو دا درې ځانګړتیا د محمد بن موسی فرمول لري ښځې شي ګرانه زده کوونکو مونږ وویله چې دلته مساوي کېږي b مربع منفي 4 ac باندې نور یو بیلګه حلو د محمد بن موسی خوارزمي فورمول په کارولو سره لاندې معادله حل کې معادله داسې دي چې x مربع جمع 2x منفي 4 مساوي کېږي 0 ښځې شي ګرانه زده کوونکو مونږ اول د دلتا قیمت پیدا کوو چې دلتا مساوي کېږي مونږ b څو ده ګرانه زده کوونکو ښځې شي دلته مونږ b قیمت څه ده مثبت 2 ده لیکو چې 2 مربع منفي 4 خپله a قیمت څو ده ګرانه زده کوونکو x دلته چې ده ضریب نه لري هر عدد چې ضریب ونه لري د هغې ضریب یو ده نور د a په ځای لیکو چې یو ضرب c څو ده ګرانه زده کوونکو منفي 4 ده منفي 4 دا مساوي کېږي یعنې مونږ دلته څه ده مساوي شو په 4 چې 4 سره منفي 4 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو 14 کېږي نو زمونږ دلته څه ده مساوي شل ته څو شي 14 4 سره جمع شي مساوي کېږي شل یعنې 14 سره جمع شي مساوي کېږي شل راځو اوس په فورمول کې تطبیق کوو مونږ وویله چې د محمد بن موسی فورمول د مخې نه مونږ x یو سی دي مساوي کېږي منفي b جمع جذر د دلتا پر 2a باندې په دې فورمول باندې مونږ تطبیق کوو x یو سی دي مساوي کېږي مونږ b قیمت څو ده 2 ده منفي علامه خپله قیمت 2 مثبت جذر د دلتا زمونږ د دلتا قیمت څو ده ګرانه زده کوونکو شل ده نو لیکو چې شل پر 2 د a قیمت څو دي دلته یو ده لیکو یو نو دا مساوي کېږي زمونږ x دي مساوي کېږي منفي 2 جمع جذر ده ګرانه زده کوونکو د شل په ځای داسې لیکو چې 4 ضرب د شل 4 ضرب د 15 4 چې 15 سره ضرب شي څو کېږي شل تقسیم پر 2 دا مساوي ده داسې لیکو ګرانه زده کوونکو منفي 2 خپله جمع جذر مربع د 4 څو دي ګرانه زده کوونکو 2 دي خو 15 مکمله جذر مربع نه لري نو ځکه 15 جذر لاندې لیکو پر 2 باندې دا اوس تقسیموو مساوي کېږي ښځې شي ګرانه زده کوونکو منفي 2 څه په 2 باندې تقسیم شي کېږي منفي 1 دلته علامه مثبت ده دلته مثبت ده مثبت څه مثبت باندې تقسیم شي مثبت کېږي 2 جذر د 15 څه په 2 باندې تقسیم شي کېږي جذر مربع د 15 دا زمونږ د x قیمت راووتله چې منفي 1 جمع جذر د 15 مونږ x2 څه ده فورمول په دې شکل ورسي x2 مساوي کېږي منفي b منفي جذر مربع د دلتا پر 2a باندې اوس لیکو چې مونږ x2 څه دي مساوي کېږي د b په ځای قیمت څو ده ګرانه زده کوونکو تاسو معادله د زیر شي 2 ده یعنی منفي خپله 2 جذر وګورئ علامه یې منفي ده منفي جذر د دلتا قیمت څو ګرانه زده کوونکو شل لیکو شل پر 2a باندې د a قیمت څو ده ګرانه زده کوونکو په معادله کې وګورئ یو ده نور د a په ځای باندې د هغې قیمت ږدو یو دا مساوي کېږي منفي 2 خپله منفي جذر ده شل هم داسې لیکو دلته 4 ضرب د 15 4 چې 15 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو بېرته شل کېږي دا مساوي ده منفي 2 خپله منفي د 4 جذر مربع څه دي 2 دي 15 مکمله جذر مربع نه لري 15 خپله لیکو پر 2 باندې اوس یې تقسیموو منفي مثبت باندې تقسیم شي منفي کېږي 2 څه په 2 باندې تقسیم شي یو کېږي منفي چې په مثبت تقسیم شي منفي کېږي 2 جذر مربع د 15 څه په 2 باندې تقسیم شي جذر د 15 پاتې کېږي 2 له 2 سره ځي نور مونږ خپل د x2 قیمت هم ترلاسه کړله نور داسې لیکو چې مونږ x یو څه ده مونږ x یو څه ده مساوي کېږي منفي 1 جمع جذر د 15 دا مونږ د x یو قیمت شو او زمونږ x2 څه دي مساوي کېږي منفي 1 منفي جذر مربع د 15 دا مونږ د x2 قیمت شو دا اوس
د محمد بن مسافر په کارولو سره د معادلاتو حل کولو طریقه. ګرانه زده کوونکو، دا او زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت.